خبر امرالله صالح تازه اخطار طالبان ته راتلونکي میاشت کې بیرته افغانستان واک ترلاسه کړو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. امرالله صالح طالبان د خبرداري ورکړې چې راتلونکي میاشت کې بیرته افغانستان واک ترلاسه کړي. ښاغلي صالح زیاته کړې ده چې په شپږو میاشتو کې سرتیري روزلي دي او ان شاء الله چې بیرته په افغانستان پاکستان له اشغال څخه خلاص او خپلواک به کړي. ښاغلي صالح په خبره اړتیا شول نو به تاجکستان کې بل هوایي الوتونکو هم کار واخیستل شي، خو چې ترڅو یې افغانستان خپلواک کړی نه وي په قراره باقي نه ني. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.